عربي جانان تزما د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، عبدالملک بن مروان خلیفه باندې چې کله د مرګ حالات راغلل نو غمونو راگیر که او ساه یې تنګه شوه. نو هغه امر وکړه چې تاسو د کوټې کړکۍ خلاصې کړئ. کله چې د ده د امر مطابق د کوټې کړکۍ خلاصې شوې نو ویې کتل چې بهر یو دوبي لګیا دی، جامې وینځي او پر دیوال یې اچوي. نو عبدالملک بن مروان وجړل او بیا یې ویلې کاش چې زه هم دوبي وی، کاش چې زه نجار وی، کاش چې زه جوالي وی، هی کاش چې د مؤمنانو هیڅ کارونه راته سپارل شوي نه وی، همدا خبرې وکړي او بیا مړ شي. هو قدرمنو اوریدونکو، دوی داسې کور ته ورغلل چې په هغې کې د دوی د خدمت کولو څوک نشته او نه داسې څوک شته چې د دوی عزت وکړي. داسې وزیران هم نشته چې مجلس ورسره وکړي. داسې ځای ته لاړل چې خپل عملونه به ورسره ملګري وي، عملنامې به ورسره جګړه کوي. الله رب العزت فرمایي وما ربک بظلام للعبید، ستا رب پر بندگانو هیڅ ظلم نه کوي. دلته یوه ډله خلک داسې هم شته چې الله رب العزت یې رزقونه پراخ کړي، الله رب العزت روغ بدنونه ورکړي، نو هغوی د مرګ لپاره تیاری نه کوي بلکې سرکشه شوي دي او په ناوړه کارونو کې اخته شوي دي. کله چې مرګ وویني نو بیرته به دنیا ته ستنېدل خوښ کړي. د دې لپاره یې نه خوښوي چې تجارت وکړي، مالداره شي او یا یې بچي او کورنۍ پیدا شي، بلکې د دې لپاره چې حالات اصلاح شي او اوچت او توانا ذات ترې خوشحاله شي. خو الله رب العزت دا فیصله کړې چې دوی هیڅ کله دنیا ته نشي ستنېدی. ځینې داسې خلک هم شته چې نافرمانه، ګناه کوونکي، غافله او د وخت ضایع کوونکي وي. د دنیا مینه پرې غالبه شوي وي نو د زنکدن پر مهال به دوی ته عذاب او پریشانی میلاویږي او د دوی او د لوی پیدا کوونکي ذات په منځ کې به پرده واقع شي. امام قرطبي رحمه الله په تذکره کې لیکي فی احوال الموتا و امور الاخره، په دې کتاب کې لیکي یو کس چې په خپله دنیا مشغوله و او اوږدو امیدونو دا دوکه کړی و، کله چې دې ته مرګ رانږدې شه او غم سخت شه نو خپل بچي ترې راټول شول، رخصتاوه او ورته ویلې چې لا اله الا الله ووایه.
نو هغه سلګۍ وهلې او چیغې وهلې. نو هغوی ورته بیا وویل چې لا اله الا الله ووایه. نو هغه بیا چیغه کړه او وی ویل چې فلانی کور کې فلانی شی جوړ کړئ او په فلانی باغ کې فلانی کار وکړئ او په فلانی ځمکه کې فلانی شی وکرئ، له فلانی دکان نه فلانی شی قبض کړئ او بیا یې همدا خبرې کولې تر دې چې وفات شي. هو هغه مړ شو، باغ دکان او کورونه یې ټول پرېښودل چې ورثو به یې ترې ګټه اخیسته او پر هغې همیشه افسوس. په دنیا کې دی چې څه سره مینه وي، په کم کار دی چې په دنیا کې مشغولتیا وي، د زنکدن په حالت کې به هماغه کار تاته راسي. که دی په ژوند کې د الله رب العزت د کلام سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو سره مینه وه، نو هلته د زنکدن په حالت کې به ته هم قرآن وایي، لا اله الا الله به وایي، د دنیا نه به با ایمانه رخصتیږي. او که خپل ټول ژوند د دنیا ګټلو لپاره وقف کړی و، د حلالو او د حرامو تمیز او فرق دې هم نه کوه. لکه دا سړی چې واقعه تیره شوه، د زنکدن په وخت کې به تا ته کلمه نه نصیب کیږي، هماغه د دنیا مادیات او د دنیا نعمتونه به د مرګ په وخت کې یادوي، کلمه به درنه هیروي. ډیری داسې ورونه او خویندې شته د دې پر ځای چې د الله رب العزت کلام واوري، د دین خبرې واوري، همیشه دوی خپل وخت د موسیقي په اوریدلو او د فلمونو په کتلو باندې ضایع کوي. دوی لپاره تباهی ده. د زنکدن په وخت کې به دوی هم هماغه موسیقي، هماغه سندره او هماغه فلم یادوي چې ته ورته د لا اله الا الله تلقین کوي. د دې پر ځای چې کلمه ووایي، هغه به سندره، فلم او عبثیات یادوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه امام ابن قیم په خپل کتاب الجواب الکافی کې لیکي، یو داسې سړی چې له شراب څکونکو سره به کېناسته او پاڅېده. دا سړی د زنکدن حالت ته ورسید. کله چې اسرائیل علیه الصلاة وسلام ورته راغی چې روح ترې واخلي، نو خواته یو کس ناست و، هغه ورته ورغی او ورته وویلې فلانیه لا اله الا الله ووایه. د هغه مخ بدل شه، رنګ یې تغییر شه، ژبه یې درنه شوه. که څه هم ملګري یې ورته ډیر د لا اله الا الله ویلو ترغیب ورکه، خو وی ویل ته یې مخکې وڅکه بیا یې ماته راکړه، ته یې مخکې وڅکه بیا یې ماته راکړه. او همدا خبره یې کوله چې سا ترې وخته او روح ملایکو یې وړ. ملګری ورته وایي د مرګ په وخت کې چې لا اله الا الله ووایه، هغه څه وایي ته یې مخکې وڅکه او بیا یې ماته راکړه. ځکه هغه خپل ټول ژوند د شرابو په څکلو او په همداسې فاسدو مجلسونو باندې تیر کړی و، نو همدا خبرې د سره د زنکدن په وخت کې ملګري. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. همدارنګه امام ابن قیم لیکي، محمد بن مغیث یو فاسقه سړی و چې د شرابو په څکلو اخته و او له شرابخانې بیخي نه راوت. کله چې ناروغه شه او مرګ ته نږدې شه، طاقتونه یې ختم شو، نو ملګرو ترې پوښتنه وکړه چې آیا په بدن کې د کم قوت شته تللی شي؟ هغه ورته ویلې هو که خوښه دې وي. نو له دې ځای څخه به تر شرابخانې لاړ شه. ملګري ورته ویلې اعوذ بالله، ولې داسې نه وایي چې له دې ځایه به جومات ته لاړ شم، د دې ځای نه جومات ته تللی شم. محمد بن مغیث وژړل او ویل له دې پرته ما بله خبره نشوه کولی، ځکه چې هر سړی په هغه طریقه روان وي چې له کمې سره عادت شوی وي، او زه جومات ته په تلو عادت نه یم. که نن د شرابو په څکلو عادت وي، که نن د موسیقي په مجلسونو عادت وي، که نن په نورو فجایعو او په هغو اعمالو باندې عادت وي چې الله رب العزت پرې خفه کیږي، د زنکدن په حالت کې به همدغه اعمال یادوي. لا اله الا الله به درنه هیروي. همدارنګه امام ابن قیم لیکي چې د یو سړي زنکدن راغی
کم کسان چې د ده په خوا کې ناست وو هغو ورته د کلمې تلقین ورکو خو هغه کلمه نشوه ویلی بلکې ژبه پرې درنه شوه هغوی ورته بار بار دا تکراروله او د الله نوم به یې ور یادوه خو هغه په ډیر سخت غم کې اخته و نیشوه ویلی کله چې سا راتنګه شوه نو هغوی ته یې غږ دا پر الله تعالی کافر دی بیا سلګو ونیو او سا یې وخته کله چې خښ که نو د هغه له کورنۍ څخه یې د هغه د حال په اړه پوښتنه وکړه نو ورته ښکاره شوه چې هغه به همیشه شراب څکل نو ځکه د زنکدن په وخت کې د دې په ځای چې د شهادت کلمه ووایي د الله په وحدانیت او د محمد رسول الله په رسالت باندې اقرار وکړي داسې وایي چې دا پر الله تعالی کافر دی الله رب العزت دې زموږ او ستاسې خاتمه په ایمان کړي الله رب العزت دې موږ د بدې خاتمې نه وساتي چا چې په دنیا کې شراب وڅکل نو هغه به په آخرت کې ونه څکي او چا چې په دنیا کې شراب وڅکل نو پر الله رب العزت دا حق دی چې پر هغه باندې د خبال خټه وڅکي صحابه و کرامو رضی الله عنهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله د خبال خټه څه شي ته وایي محمد رسول الله وفرمیل د جهنمیانو د زخمونو وینې اوزوي نن چې په دنیا کې شراب څکې الله رب العزت به په آخرت کې په تا باندې د جهنمیانو وینې اوزوي څکي هو که څوک تر مرګه مخکې توبه وباسي او هغه سره زموږ رب د بښنې معامله وکړي نو هغه به له دې عذاب څخه خلاص وي هو چې توبه یې نه وي کړي او شراب څکي نو په جهنم کې به الله رب العزت په ده باندې د جهنمیانو وینې اوزوي وسکي او هغه کسان چې خپل ژوند ټول په سروز موسیقي او بدبختیو کې تیروي نو د هغوی لپاره مرګ غم او مصیبت دی چې د زنکدن په وخت کې به هم د سندرې غوښتنه کوي چې فلانی سندر راته زمزمه که او فلانی سندره زه درته زمزمه کوم همدارنګه امام ابن قیم په الجواب الکافی کې لیکي یو کس و ګناهونه یې کول او د ګناهونو ترڅنګ زیاتی او ظلم به هم کو لږ وخت وروسته مرګ ته نږدې شو نو خوا و شا خلک یې وویرېدل او مخې ته یې راغلل چې الله رب العزت یې ور یادوه او د لا اله الا الله تلقین یې ورکوه هغه به خپلې سلګۍ بندولې کله چې روح په وتوش نو په لوړ غږ یې وویل زه لا اله الا الله وایم خو دا ما ته ګټه نشي رسولی او ما ته دا نه ده معلومه چې ما به د الله رب العزت لپاره یو لمونځ هم کړی وي او بیا مړ شي یعنې په ټول ژوند کې ما یو لمونځ نه دی کړی ځینې امامان خو په دې اند دي چې څوک قصدن مونځ قضا کوي هغه کافر دی مرتد دی هغه ته به 3 ورځې مهلت ورکول کیږي که ایمان راوړه او لمونځ یې شروع که ډېر ښه کنې هغه به وژل کیږي او د مسلمانانو په هدیره کې به هم نه ښخول کیږي خو امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سخت ګنهګار دی کافر نه دی د دې جزا دا ده چې دا به په بندیخانه کې اچول کیږي او روزانه به دته تعذیب ورکول کیږي وهل کیږي به تر څو چې توبه وباسي د بې له ماضي نه او لمونځ شروع کړي نو د انسان عمل که ښه وي او که بد د هغه په خاتمه اغیز کوي یا ښه او یا بد که د په دنیا کې او په ژوند کې عمل ښه و خاتمه به دې ښه وي او که په ژوند کې او په دنیا کې د اعمال بد ول نو په دې پوه شه چې خاتمه دې هم بده ده الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې زموږ خاتمه په ایمان کړي نو چا چې مرګ ته فکر وکړه نو پر دې به پوه شي چې دا ډیر لوی کار دی او داسې کاسه ده چې په ولاړ او په روان دواړو باندې ګرځي د مرګ له امله بندگان له ژوند نه جنت او یا دوزخ ته نقل کیږي که په مرګ کې یوازې نشتوالی
د بدنونو ختمیدل او د شپو او ورځو هیریدل وي نو دا به سخت وي، خو په مرګ کې کومه ستونزه نشته، ځکه چې مرګ یوه دروازه ده او ټول خلک په دې دروازه نه ننوځي. خو لوی مصیبت او غټه ستونزه هغه ده چې تر مرګ وروسته راځي. دا مړی به په جنتونو او یالو کې وي او یا به په ورونو او لمبو کې وي. د الله رب العزت یو انصاف دا دی چې په اکثري ډول د بنده خاتمه په هغه عمل سره کوي چې د ژوند په اوږدو کې ترسره کړی. که څوک په ژوند کې په ذکر او عبادت کې مشغول و، صدقې او روژې نیولې، نو د هغه خاتمه به هم په نیکو عملونو راځي. او که چا له خیر نه مخ اړوه او شا یې ورته راګرځوله، نو پر ده ویره کیدی شي چې دا به په هماغه عملونو مړ شي په کومو چې د عادت شوی و. الله دې موږ ته زموږ په ژوند کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. عربي جانان ته زما مدني جانان ته زم په ژړا او سلګو قریشي جانان ته زم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. په مرګ باندې ایمان دا خبره له ځان سره راپورته کوي چې د دې ټولو مخلوقاتو ختمیدل خامخا او یقیني دي او په هر سادار شي باندې به مرګ راځي. الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت قصص کې 88 آیت کې فرمایي کل شیء هالک الا وجهه. هر شی به ختمیږي خو مخ د الله تعالی یعنی ذات د الله رب العزت به تلپاتې وي، په هغه مرګ نه راځي. همدارنګه الله رب العزت په صورت رحمان کې 26 او 28 آیت کې فرمایي کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. ټول هغه څه چې د دې ځمکې په سر دي ختمیدونکي دي او د هغه ذات مخ به تلپاتې وي چې د لویي او عزت څښتن دی، د هغه ذات به پاتې. همدارنګه الله رب العزت په صورت آل عمران کې 185 آیت کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت. هر یو سا والا د مرګ څکونکی دی او په مرګ باندې بیا ملک الموت مقرر دی. ملک الموت څوک دی؟ د الله تعالی په ملائکو کې د هر یو ملائک ځانګړې دنده ده چې الله رب العزت د هغې په سرته رسولو مکلف کړي دي. جبرائیل علیه السلام د وحی په راوړلو مکلف دی، میکائیل علیه السلام په بارانونو مقرر دی، اسرافیل علیه السلام په شپیلۍ کې په پوکي کولو مکلف دی. نو ځینې په غرونو او ځینې په مرګونو مقرر دي. اسرائیل علیه السلام ته الله څه وظیفه ورکړې چې ته روحونه اخلي؟ الله رب العزت په خپل کلام کې په صورت سجده کې 11 آیت کې فرمایي قل یتوفاکم ملک الموت الذي وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون. تو ورته ووایه تاسې به د مرګ واکمن یعنی هغه ملائک وژني چې پر تاسې مقرر شوی او بیا به خپل رب ته واپس کیږي. او د ملک الموت او د اسرائیل علیه السلام ډیر مرستیالان دي، ډیر افراد لري. الله رب العزت په صورت انعام کې 1 آیت کې فرمایي حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون. تر دې چې کله ستاسې یو کس ته مرګ راشي نو زموږ استازي ترې روح واخلي او دوی هیڅ زیاتی نه کوي. او ملک الموت له چا نه د نیټې تر پوره کېدو مخکې سا نه اخلي، بلکې د هر یو لپاره ټاکل شوې نیټه ده چې دا به ورته رسیږي، له هغه نه زیاتیږي او نه ترې کمیږي. الله رب العزت په صورت آل عمران کې 145 آیت کې فرمایي وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. هیڅ یو نفس لره جائز نه ده چې د الله رب العزت له اجازې پرته مړ شي، ځکه د هر یو لپاره نیټه مقرره او دا نیټه د انسان لپاره د مور په خیټه کې لیکل شوې ده. د بخاري او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي
ستاسې د یو کس شکل د هغه د مور په خیټه کې په 40 ورځو کې راټولیږي، بیا همدغه راز په 40 ورځو کې د وینې ټوکړه شي، بیا د غوښې ټوکړه شي، بیا الله رب العزت ملائک راولیږي او د 4 کلماتو امر ورته وکړی شي، ورته وویل شي د ده عمل، رزق، د ده نیټه، نیکبختي او بدبختي ولیک. او هیڅ یو کس په دې نه پوهیږي چې د هغه مرګ به په کم ځای کې وي. الله رب العزت په سورة لقمان کې 34 آیت کې فرمایي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله علیم خبیر. او هیڅ یو نفس نه پوهیږي چې سبا به څه کوي او نه پر دې پوهیږي چې په کومه ځمکه به مړ کیږي، بېشکه الله تعالی پوه او خبردار دی. د مسند احمد حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای بېشکه الله تعالی چې کله په یوه ځمکه کې د یو بنده د روح اخیستلو اراده وکړي نو هغه ځای ته کار پیدا کړي چې دا به هلته ځي. دا خبره یقیني لیدل شوې ده. ډیر ځل یو سړی به وي چې د یو کلي خبرونه به اوري، خو په فکر کې به هم دا نه راځي چې ګڼې هلته به ځي، خو الله رب العزت به له مخکې نه دا لیکلي وي چې دا به په دې ځای کې مړ کیږي. نو کله چې د مړینې وخت رانږدې شي نو الله رب العزت به په هغه ځای کې کار پیدا کړي چې هلته یې بوځي، یا د علاج لپاره، یا د تجارت لپاره، یا د کاروبار لپاره، یا د کوم بل هدف لپاره چې هلته لاړ شي نو الله رب العزت د اسرائیل علیه السلام په واسطه ترې روح واخلي. د ترمذي او د نسائی حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای تاسې د هغه شي یادونه ډیره کوئ چې خوندونه ختموي، یعنی مرګ ډیر یادوئ، چې مرګ د یاد شه د دنیا ژوند او هغه خوندونه چې په ژوند کې ته څه کې هغه به ټول ختم شي. خدای کاش چې موږ یادولی. همدارنګه د بخاري حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر ته وفرمیل په دنیا کې داسې ژوند تیروه لکه چې ته مسافر یې او یا په لاره تیریږي. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عمر ته فرمایي کله دې چې بیګا که نو د سهار انتظار مه کوه، او کله دې چې سبا که نو د ماښام انتظار مه کوه، په روغتیا کې د ناروغي لپاره او په ژوند کې د مرګ لپاره تیاری وکړه. د مسلم حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د دې په اړه پوښتنه وشو چې آیا څوک مرګ بد وګڼي د الله تعالی سره ملاقات هم بد ګڼل کیږي که نه؟ محمد رسول الله وفرمایل چا چې د الله تعالی ملاقات خوښ که نو الله تعالی به د هغه ملاقات خوښ کی، او چا چې د الله رب العزت ملاقات بد وګاڼه نو الله رب العزت به له هغه سره میلاویدل بد وګڼي. ام المؤمنین فرمایي ما ورته ویلې د الله پیغمبره له دې څخه موخه د مرګ بد ګڼل دي، موږ خو ټول مرګ بد ګڼو. محمد رسول الله وفرمیل داسې نه ده، بلکې کله چې مؤمن ته د الله رب العزت د رحمت، خوشحالي او جنتونو زیری ورکړی شي او د الله تعالی ملاقات خوښ کړي نو الله رب العزت د هغه ملاقات خوښ کړي، او کافر ته چې کله د الله د عذابونو او غصې خبر ورکړی شي د الله رب العزت ملاقات بد وګڼي نو الله رب العزت د هغه ملاقات بد وګڼي. ډیر خلک د مرګ راتلل یقیني بولي، خو هغه چې تیاری ورله کوي هغه ډیر کم دی. نو پر بنده لازم دی چې د مرګ لپاره تر راتلونکي مخکې تیاری وکړي، ځکه چې مرګ بېشکه په ټولو راتلونکی دی، په کوچني او لوی حمله کوي، بنده ته مهلت نه ورکوي او نه ورته فرصت ورکوي چې خپل حالت ښه کړي. بنده به د مرګ لپاره څنګه تیاری کوي؟ هغه عملونه کوم دي چې تر مرګ وروسته بنده ته ګټه رسوي، دا به واورو قدرمنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. سلام شنه روزه کې چې بې د حجاز